له ولسمشریزو ټاکنو وروسته خوست ته د ښاغلي محمد اشرف غني دویم سفر. یکشنبه ولسمشر غني خوست ته د یوه لوړپوړي دولتي پلاوي د کابینې له وزیرانو او د ملي شورا د یو شمېر غړو په مالتیا خوست ته د 2 ورځني سفر په لړ کې د خوست ملکي هوایي ډګر د رنوې او برېښنا سبسټیشن په شمول د مختلفو پروژو پرانیسته وکړه. هغه ورځ چې موږ په دې فال نیسو چې خوست په د لویې پکتیا اقتصادي هوایي ډګر مرکز د خوست د هوایي ډګر رنوې 2640 متره اوږدوالی او 45 متره پلنوالی لري چې تر 929 میلیونه افغانیو زیات لګښت پرې شوی دی. ټاکل شوي چې ولسمشر غني به په دغه سفر کې د ادارو له رئیسانو، قومي مشرانو او مدني ټولنو له ځوانانو سره بېلابېلې لیدنې ترسره کړي. رادار او د نورو ترمیماتو ده د ترمینل ډیزاین تکمیل شوی ده، تدارکات ته ځي او بل وارې به انشاءالله تعالی په زیاترین فرصت باندې د خوست هوایي اډې د ترمینل چک ولسمشر غني داسې مهال د دغه ډګر د رنوې او یو شمېر نورو پروژو پرانیسته کوي چې د دغه هوایي ډګر د کارونو د کیفیت په اړه په اکثریت برخو کې په ځلونو شکایتونه هم شوي دي.